الله د انسان چې پیدا کړی دی او د حضرت آدم علیه السلام نه د هغه سلسله شروع کړې ده، دا الله په ډېره مینه پیدا کړی دی، دا الله په ډېر محبت پیدا کړی دی او د هغه محبت او د مینې نښه ده چې کله دې یې پیدا کړ نو فرشتو ته یې ویل سجده ورته وکړئ. د هغه چا خلق تعظیم کوي، عزت یې ښکاره کوي چې هغه سره یې مینه وي. نو آدم علیه السلام سره د الله مینه وه، محبت یې و، دې وجې نه فرشتو ته حکم کوي سجده ورته وکړئ. دویم چې د مینې اندازې دې نه ولګوې د دویمه نښه ده چې چا ورته سجده ونه کړه او د الله د حکم خلاف ورزي وکړه، دوه غلطۍ وکړې. یو آدم علیه السلام ته د عزت په نظر ونه کتل او الله وی د عزت په نظر ورته وګوره سجده وکړه. دویم الله سره مقابله وکړه، د خدای د حکم خلاف ورزي وکړه، خو اصل مقصد د الله د حکم دقه و چې ته د تعظیم وکړه، د دې عزت وکړه، د ته سجده ولګوه. نو الله هغه شیطان چې 80,000 کاله د الله عبادت کړو او په اسمانونو کې به فرشتو سره اوسېده، هغه الله ذلیله کړ. دریم د عزت نښه دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام په ځمکه خلیفه پیدا کړ، خلیفة الله فی الارض، او پیغمبري ورکړه او بیا ته ډېر لوی بچي او نسل اولاد پیدا کړو، جنت کې زندگی ورکړه. دغسې د الله پاک د آدم اولاد سره مینه ده او محبت دی ورسره، او ډېر زیات خفه کېږي د انسان په بېعزتۍ، د انسان په تکلیف باندې الله ورکوي کله کله، خو هغه د بېعزتي مقصد نه ده. د هغې به داسې مثال درکم لکه د یو سړي پلار بیماري او دی د هغه پلار علاج کوي، تراخه دارو ورکوي، یا د هغه پلار دانه ده و هغه وله سیري، نو ظاهر کې خو د پلار له دا تکلیف دی چې ته ما کې ولې زخمونه جوړی، ظاهر کې خو د پلار له دا یو تکلیف دی چې دا تراخه دارو ولې راکې، دا ګوته رانه ولې پرې کې، دا وجود راله ولې سیرې، خو دا د دې پلار د فایدې دپاره، دا بېعزتي د پلار نه، دا د پلار د فایدې دپاره. نو که په انسان تکلیف راځي او په انسان په دنیا کې مشکلات راځي او مصیبتونه راځي، نو دا د انسان د تکلیف دپاره نه، دا د د فایدې دپاره چې تا نه ګناهونه شوي دي چې درنه یې لږ ورجومه، د دوزخ اور ته نشي ټینګېدی، جنت ته نشي ګټلی، دونه عبادت نشي کولی، نو لږ تکلیفونه در کومه چې تا زه جنت ته ورسومه او لوی مرتبې دله درکم. دا د الله پاک مینه ده زما وروڼو د انسان سره، ډېر محبت دی. لیکن پښتانه وی مینه د دواړو طرفونه د یو نه نی، وی د یو لاس نه پړق نه خیږي، د دوو لاسونو نه پړق خیږي. او په دې بجلی کې دوه تارئ، یو ته ګرم او بل ته یخ وی، نو په یو بلف نه بلیږي، که دې بلم که نو به وقتي وي سوځي به، چې دویمو سره ملګري کې نو کار به خو باسي. نو مینه د دواړو طرفونه چې الله مینه کوي، پکار دی چې مونږ هم مینه وکړو که نه. الله محبت کوي چې مونږ هم وکړو که نه. الله ښکلی شکل راکړه، الله مونږ له انسانیت راکړه، الله مونږ مسلمانان پیدا کړو، الله مسلمانه معاشره کې پیدا کړو، نو پکار دا دی چې مونږ هم الله سره مینه وکړو. د الله مینه څه ده چې مونږ د الله عبادت وکړو، خفه نه کړو. او که چرته لږ مونږ نه خفګان راشي او زمونږ نه غلطي راشي، نو پکار دی چې زر ورته سربسجود شو او د الله په دربار کې مونږه معافي وغواړو. که داسې ونه کړو، الله سره جوړ به پیدا کوو. هغه د پښتنو خبره، الله سره جوړ به پیدا کوو، او که جوړ به الله سره پیدا نه کړو او یرونو چې بیا د الله سره جوړ پیدا کړه که نه، نو الله به درته خاص نظر کوي. یو بوډا بابا په لاره روانو، دوه ماشومان یو بل سره په جګړه ولکانو، هوښیار. هغه یو هلک دی بل ته وایي هغه انسان د الله خوښ دی چې هغه همیشه د الله یو شان عبادت کوي او ګناه نه کوي. دا بل هلک ورته وایي نه، وی چې دا ګناه تې وشي او الله ته وجاړي او توبه وباسي که نه، وی دی ډېر خوښ دی.
اوس ګوره څونه ښکلې خبره باندې یو بل سره لګیا دي. یو سپینګیري بوډا بابا په لاره تېرېده. وی باباجي لږ ودرېږه زموږ د دواړو یو مسله ده حل یې کراله. څه مسله ده؟ وی دا لک وی دا یو چې الله هغه انسان خوښوي چې د همیشه د خدای عبادت کوي پوټي ګناه هم ترې نه کېږي. زه ورته وایم چې نه دا دنیا د خامخا ګناه کېږي. هغه انسان د الله خوښ ده چې ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبې وباسي. باباجي راله فیصله وکړه. باباجي ورته وی چې بچې زه خو عالم نه یم، زه خو جاهل سړی یم، زه خو لګیا یم او څادرونه جوړوم او په کډۍ باندې جامې جوړوم او څادر جوړوم. زما خو کډۍ ده په کور کې ملا نه یم. خو یاره یو خبره مې ذهن ته راله چې زه کله په کډۍ کار کوم که نه او یو تار راته وشلېږي نو هغې له غوټه ورکم، نو بیا هغې تار ته ډېر خیال کوم چې دوباره کټ نشي. ځکه دې وخت کې خو غوټه مې ورکړه، خو که دا غوټه مینځ کې ګیره شو وشلېده نو بیا قصه خرابېږي، څادر کې بیا جنجال جوړېږي، څادر بیا هغه ځای روس شي، هغه ځای د څادر هغه تک ښکاري بیا. نو زه په دې غوټه ډېر نظر ساتم چې دا غوټه ونه شلېږي او دا غوټه ما لاندې ګیره کړي چې دا بار نشي او دا غوټه داسې وي چې دا څوک ونه ویني او ښکته. نو زه خو دې غوټې ته زما د نورو تارونو ته مې نظر نه او دې غوټې ته مې اخره پورې نظر وي چې دا څادر بیا صفا کوم هم ګورم چې غوټه بار راونه دي څوک بوچې دی که غوټه ده په تار کې چې دننه پکې پټه پاتې او چې بیا وله مانج ورکوم دې څادر له مانج ورکوي او صفی یې کوم غوټې ته نظر کوم چې دا تار رانه ونه شلېږي. نو بچې دا بله خبره مې خوښه ده چې دا کم بنده ګناه وکړي که نه او الله سره جوړ کټ شي او دې بیا الله سره جوړ پیدا کی نو دې بنده ته به الله ډېر نظر کوي د هغه بل په نسبت. عجیبه مثالې ورکه. اخو روغ تار دی، روغ تار دی، په هغې څادر ډولې دی، په هغې څادر خشته دی چې دا یو شان عبادت کوي خو دا خشته دی، په ده خو د الله بادشاهي خشته ده، په ده خو انسانیت خشته دی، خو د الله خاص نظر په دقه ځای دی چې دا کم ځای شلېدلی او دا تار وشلېد د دې بنده د الله سره تعلق کټ شو بیا پیوست شو چې الله به نظر کوي چې دا بیا رانه کټ نه شي. ده خو ما ته ډېره جړه وکړه، ما نه خو یې تعلق کټ شوی ګناه یې کړې وه خو ډېره جړه یې وکړه نو اورېږه غوټه وله ورکومه خو چې بیا رانه کټ نه شي. شیطان یې بیا رانه وانهړی، دا بدنمایي او دا بد داغ پکې بیا را نشي. دمارو چې انسان نه به ګناه خامخا کېږي. دنیا داسې ده چې د ګناه نه څوک بچ کېدی نشي. چا نه وړه غټه خو به نه کوو توبه به وباسو. د الله او د بنده حق ته به خو بډې نه وو، خو چې دا واړه واړه خوا دې خوا ګناهونه وشي نو موږ به څه کوو؟ رسول الله مبارک فرمایي، یو حدیث دی په ترمذي کې هم دی، په بخاري کې هم دی، په صحاحو کې دی. رسول الله مبارک فرمایي وی د منافق او د سوچا نښه څه ده؟ ګناه دواړه کوي، ګناه دواړه کوي. نښه څه ده؟ منافق چې ګناه وکړي داسې وي لکه په پوزه چې مچ کېناست وقال به هکذا، مچ یې وشړو پروا یې مونه کړه چې څه دي اوسه نه دي، ګناه کوي پروا پې نه. او سوچه سړی چې ګناه وکړي نو دی داسې ځان ګڼي لکه چې د غر ویښ کې پروت دی او دا غر را باندې را پرېونځي. ګناه خو دواړه کوي، د هغه پروا نه بس ګناه ولاړه تېره شوه. دا بل وی خدای غر پرېونځي، ګناه مې وکړه رب خفه نه شي او مې نه نیسي. رب یې ګا ډوډۍ را کړې ده، شپې را کړې ده، خوب یې راوستی دی، په ګولو ناستې بېسه. رب عزت را کړی دی، بچي را کړي دي، رب خوشحاله زندگی را کړې ده. ګناه مې وکړه لږ مې خفه کاسې نه شړق رانهږي څه پیړه رانهږي. دا د سوچاو ده، دا نه چې ګناه به نه کوي بلکې دونه پورې رب العالمین فرمایي په ترمذي کې حدیث دی چې یو سړی ګناه وکړي. ورونو دا ګورې هغه ګناه نه چې د الله حق او د بنده حق یې ولي، دا عام ګناهونه، دا ګډوډ ښځې ته یې وکتل، فیسبوک کې نظر خراب وچلو، داسې قسمه ګناهونه. دی وایي چې چاته سپک وکتل، چا سره حسد وکړه، چا سره بغض وکړه، داسې قسمه چې حق ته پکې تاوان نی پردی د الله. دی ګناه وکړي نو دی الله ما ګناه وکړه ما وبخه. دی بیا ګناه وکړي الله ما بیا ګناه وکړه ما وبخه. دی بیا ګناه وکړي الله ما ګناه وکړه سوه یا رب یا رب اذنبت ذنبا آخره، الله بله ګناه مې وکړه
فاغفره لی ما وبخا بیا ګناه وکړي بیا وي ربې ای ربا ما خو بله ګناه وکړه ذنبت ذنبا آخر بله مې وکړه فاغفره لی راته وبخا الله څه وایي اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب زما بنده ته دا علم شته چې یو رب یې دی ګناه بخي زما بنده ته دا علم شته چې د هغه دپاره یو رب دی هغه رب ګناه بخي دا علم شته زما بنده ته ځه بنده مې بخلې څه دې خوښې کوه څونه مهربانه څومره مهربانه ذات دونه بل ذات کیدی شي څومره چې رب العالمین مهربانه دی